دا قصیده‌ای نظم دی البته د استاد غوښتنه ده ما مخکې ورته ویل. احمدشاه په درانۍ کې یو کس و، دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و. په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو، بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو پنځم عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه. امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، اباسینه تر امو او تر واخانه. پوهنمله پوهندویه پوهیاليه، ننګیاليه توریاليه ګټیاليه. سل رحمته دې په پلار او پادېشه، ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه. مؤسس د لوی افغان وتا ترزنه، سل رحمت د پپلار او پادېشه، ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه. مؤسس د لوی افغان وتا ترزنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. په زرګونو اربابانو که خانان وو، په زرګونو اربابانو که خانانو، غریبان د خپل دولت څوکیدارانو. نه یې وخوړه په بل، نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله. نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول، نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول. خوشحال څه و؟ خوشحال څه و؟ خوشحال بیګ او یو نواب و، د مغولو په دربار باندې سیراب و. چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو. بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو. چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. مننه که ویرېږئ نو په کور کښېنه دننه. نه پروا د چا لرم خپله اغوندم استاد، نه پروا د چا لرم خپله اغوندم. زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم. چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم، په یوونه خود په تش پښتون وانخلم. نه پروا د چا لرم خپله اغوندم. زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم. چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم، په یوونه خود په تش پښتون وانخلم. خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه، پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه. باچا خان او ایمل خان که افضل خان و، پښتانه و دوی سوچه مسلمانان و. بربادي د دې هېواد د هغه راسي، دا هېواد شو برباد د هغه راسي. د قدرت ګدۍ ته اشا ورڅخه مشه، د نادر کورنۍ بیا راویښه مشه. له اکبر او له امان بخښنه غواړو، د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو. له داود بخښنه غواړمه بخښنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي، سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي. غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی مالګه وړه درنه ترشېږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسېږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده. امنیت که په دې حال وي پولس مشره، دا وړی به شړی نشي ولس مشره. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي. غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی مالګه وړه درنه ترشېږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسېږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده. امنیت که په دې حال وي پولس مشره، دا وړی به شړی نشي ولس مشره. لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده، له لغمان نه تر لوګره فاصله ده. د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. دې هېواد ته له هر خوانه ګوتڅنډنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی، دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی، نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی. دا د یار او هغه یار کله بېلېږي، پښتانه په ګنډه تار کله بېلېږي. له امو تر اباسینه یو پښتون دی، یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی. حضارت روغبن ازبک که تاجکان دي، پشهی ګجر عرب که بلوچان دي. سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده، د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده. پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم، پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم. خمارونه اننګي د نوش بادېشه، جنتي حورې د زه د مور شودېشه. زه به نه یم زه به نه یم، زه د نه یم تل ویدانه، خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه. موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم،
زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم، زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي یې په زشتۍ سره ګډېږي، یو د بل پر غیبتونو مړي. لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکلې. یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي. بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي، کاروانده لاس ته راوړنې بند کوکنار دي. د ګوهر شاخه شولانګه به زیاتېږي، دا حالت به ورځ تر بل ترینګلی کېږي. ګیډې ورک شلو بس خپل له کلي ورک شو، یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو. تربګنۍ دي، بدنیتۍ د بدامنۍ د پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي. وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه، خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه. حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي، حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي، ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي، ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي، ته دې خاد وي، ته دې پټ وي، ته دې موړ وي. ځکه خوار لوڅ او برباد و مخوم دی، ځکه ستا پر نامه یاد و مخوم دی. زه له هغې در په در خاورې په سر یم، ته دې عمر له بادار، زه دې نوکر یم. زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم، ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم. که څه کېږي نو په ما باول کېږي، که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي. نور وګړي باید مړه یا زنداني شي، زما سر دم ستا له سره قرباني شي. خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که وېرېږې نو په کور کښېنه دننه. لږ غوږ نیومو، ډېره ډېره مننه، خوشحال اوسئ.